بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی داسې ورځې نسته چې په هغو کې د نیک عمل تر دغو لسو ورځو یعنی د ذوالحجې د میاشتې د لومړیو لسو ورځو څخه بهتره او غوره وي. د ذوالحجې د میاشتې د لومړیو لسو ورځو غوره عملونه: لومړی اذکار کول یعنی تهلیل، تکبیر او تحمید ویل. دوهم روژه نیول یعنی لومړی 9 ورځې روژه نیول. څلورم تلاوت کول یعنی د قرآن کریم تلاوت او نفلی لمنځونه ادا کول. څلورم صدقه کول، صدقه او نور غوره عملونه کول. پنځم حج او عمره کول، د حج او عمرې ادا کول. شپږم قربانی کول او د قربانی د غوښو ویشل. د ذکر شوي حدیث شریف روایت بخاری شریف کړی دی.